د نړۍ تر ټولو جنجالي زنداني پر عافیه صدیقي 88 کاله د زندان حکم حقیقت څه دی؟ په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. آیا عافیه صدیقي رښتیا هم یو خطرناکه مجرمه ده که د نړیوالو سیاستونو قرباني؟ دا هغه پوښتنه ده چې له کلونو راهیسې د نړۍ ذهنونه بوخت کړي دي. عافیه صدیقي یوه پاکستانۍ ساینس پوهه په اعصابو ساینس کې لوړې زده کړې کړې وې او د امریکا له یو معتبر پوهنتون څخه یې د دکتورا سند ترلاسه کړی و. د هغې ژوند په 2003 کال کې بدل شو کله چې نوم یې د شکمنو کسانو په لیست کې شامل شو. له همدې ځایه د هغې د ژوند تر ټولو تیاره فصل پیل شو. د هغې د وکیلانو په وینا عافیه له پاکستانه نیول شوې او کلونه یې په نامعلومو زندانونو کې تیر کړي چې پکې د بګرام زندان هم شامل دی. دوی ادعا کوي چې هغه له سختو شکنجو، انفرادي بند او غیر انساني چلند سره مخ شوې ده. حتی ویل کېږي چې هغې شاوخوا 23 کاله په یوازیتوب کې تیر کړي چې دا د رواني فشار یو ډیر سخت ډول بلل کېږي. خو د دې قضیې بل اړخ بیا بیخي مختلف دی. د امریکا حکومت وایي چې عافیه صدیقي په افغانستان کې ونیول شوه او وروسته امریکا ته ولېږدول شوه. د محکمې له پریکړې سره سم هغې هڅه کړې وه چې پر امریکایي سرتیري برید وکړي او همدې تورونو پر بنسټ په 2010 کال کې د نیویارک یوې محکمې هغې ته د 80 کلونو بند سزا واوروله. د دې ټولو ترڅنګ د عافیه صدیقي قضیه یوازې حقوقي موضوع نه ده بلکې یو سیاسي او انساني مسله هم ګرځېدلې ده. په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې زرګونه خلک د هغې د ازادۍ غوښتنه کوي او باور لري چې هغې ته عادلانه محکمه نه ده ورکړل شوې. بل لور ته امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې محکمه عادلانه وه او پریکړه د شواهدو پر بنسټ شوې ده. په وروستیو کلونو کې د هغې د روغتیا او د زندان د شرایطو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د هغې وکیلان وایي چې هغې ته د مناسب طبي خدماتو او لومړنیو بشري حقونو لاسرسی محدود دی. خو دا ادعاوې په رسمي ډول نه دي تایید شوي. د عافیه صدیقي دوسیه لا هم د تضادونو تر سیوري لاندې ده. یو لور هغه قرباني بولي، بل لور یې مجرمه ګڼي. خو یو حقیقت روښانه دی، دا قضیه یوازې د یوې ښځې کیسه نه ده بلکې د نړیوالو سیاست، عدالت او بشري حقونو یوه پیچلې معما ده. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.